دوه پوځونه یو تکتیک. څنګه د پاکستان پوځ اسرائیلي تکتیکونه کاپي کوي. د پاکستان او اسلامي امارت ترمنځ تازه نښتو کې پوځي رژیم داسې جنگي تکتیکونه کاروي چې د پوهانو پر وینا د هغو اسرائیلي پوځي تکتیکونو سره ورته دي کوم چې د صهیونیستي پوځ د غزې په مسلمانانو ترسره کوي او د نړیوال بشري قانون له مخې جنگي جرایم بلل کیږي. د مثال په تور اسرائیلي پوځ له حماس سره د نښتو په لړ کې د غزې اوسیدونکو ته د مهاجرت امر وکړ، خو کله چې هغوی له خپلو کورونو څخه ووتل او په کمپونو کې میشت شول نو هلته پرې صهیونیستي رژیم لنډۍ هوایي بمبارۍ وکړې. 2 ورځې وړاندې د پاکستان پوځ هم په کندهار، تورخم او کونړ کې په هغو کمپونو هوایي بریدونه وکړل کوم کې چې له پاکستان څخه جبري راویستل شوي مهاجرین اوسېدل. همداراز د پاکستان امنیتي حوزو ته دا امر هم شوی چې هر حوزه باید لس افغان مهاجر ونیسي او بندیان یې کړي. دا هغه جنگي تکتیک دی چې صهیونیستي رژیم 3 کاله د غزې په مسلمانانو ترسره کړی. هغوی به هم عام فلسطیني وګړي نیول او جنگي اسیران به یې کړل چې وروسته بیا له حماس سره د اسرائیلي قیدیانو په بدل کې آزاد شول. دا تکتیکونه دا څرګندوي چې د پاکستان پوځي رژیم د مخامخ جنگ توان نه لري او د اسلامي امارت د مجاهدینو له لوري پر فرضي کرخه له سختو ګزارونو خوړلو وروسته اړ شوي چې داسې جنگي جرایم ترسره کړي او بې پایدې لنډې هوایي بمبارۍ وکړي.